د افغانستان د ملي دفاع د ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه وینا. ملا یعقوب وایي د اسلامي امارت مخالفین دي پر نړیوالو سټیجونو چیغې نه وهي که نه ګرانه به ورته تمامه سي. ملا یعقوب ویلي د تیر نظام نظامیان دي د افغانستان د اسلامي امارت په لیکو کې شامل سي. همدارنګه ملا یعقوب د پاکستان پر ضد د خپلې اردو چمتوالی اعلان کړ. دا چې ملا یعقوب نور څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابۍ دپاره یا په هیواد کې د اختشاش رامنځته کولو دپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي، یوې او بلې خواته میلمستیاوې کوي، یوې او بلې خواته پوچ و رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته د عفو اعلان کړی دی. زموږ د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو تاسو ته غېږ خلاصه ده. ستاسو دپاره به دوی خطر نه وي، بلکې ستاسو د امنیت په ساتنه کې به کوشش کوي. ټول هغه کسان چې په زړونو کې شکوک او شبهات لري، ټول هغه کسان چې لا یې شومې ارادې په فکرونو او په دماغونو کې دي، هغوی دې د دې نه څخه دا منفي شان وباسي او خپل هیواد ته دې راسي، د خپل هیواد په ښېرازۍ او آبادۍ کې دې برخه واخلي او د دې ځواکونو تر شا دې ودرېږي. دا اصیل ځواکونه دي، دا اسلامي ځواکونه دي، دا ملي ځواکونه دي، دا به هېڅکله ستاسو سره خیانت نه کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویلي د هیواد دفاعي ځواکونه د تیر په پرتله پیاوړي سوي او چاته به د افغانستان د بیا اشغال اجازه ورنه کړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد د تیر حکومت له ټولو ځواکونو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یوځای سي او ملاتړ یې وکړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل زموږ د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو غېږ تاسو ته خلاصه ده. ستاسو لپاره به دوی خطر نه وي، بلکې ستاسو د امنیت په ساتلو کې به دوی هڅې کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست د اسلامي امارت ځینې مخالفې څیرې په افغانستان کې بلواګرۍ ته پر لمن وهلو تورن کړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابۍ لپاره یا په هیواد کې د اختشاش د رامنځته کولو لپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي او یوې او بلې خواته میلمستیاوې کوي او پوچې وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې د اسلامي مشرتابه محترم مقام تاسو ته د عفو اعلان کړی دی. له دې سره سم د رئیس الوزرا اداري مرستیال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی د عمومي بښنې یادونه کوي او ټینګار کوي چې د تعامل دروازه د ټولو لپاره پرانیستې ده. د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي وویل ټول په افغانستان کې اوسي، عمومي عفو سوې، له هیڅ چا سره مو کار نسته. څوک چې له موږ سره جنګېدل بښلي مو دي، نن دوی په هیواد کې په ازاده توګه ژوند کوي. تر دې مخکې اسلامي امارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر 400,000 تنه اعلان کړی و او زیاته کړې وه چې دغو ځواکونو ټولې مسلکي زده کړې ترلاسه کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.